له زده کړو سره یې مینه دومره بېسارې ده چې ان د ښوونځي د سرپناه نشتون یې هم ارادې کمزوري کړي نه دي او هره ورځ په پوره لیوالتیا ښوونځي کې حاضري ورکوي. بادي یا باران یا ډیره ګرمي تیز مري نو زموږ شاګردان اکثر رخصتي ځکه چې دلته موږ سرپناه نه لرو په باد باران کې موږ اکثر شاګردان رخصتي او دویم قدم کې دا خبره چې زموږ دا مکتب دا شاګردان چې موږ کوم ځای کېنولي دي د هغې طرف نه هم سړک دی د دې طرف نه هم سړک دی موږ ته هر وخت څنګه د دواړو سړکونو په منځ کې هر وخت د خطر سره مخ یو داسې وخت هم راغلی دی چې موږ د امتحان سانه کېنولي موټر راغلی دی او زموږ دا کوم شاګردان چې دي دا د ډېر لږه فاصله کې الله بچ کړي دي داسې وخت هم راغلی دی چې په دې سړک باندې موږ شاګردان نه وړي موټر والي دي. دا په مومندرې ولسوالۍ کې هغه ابتدایي ښوونځی دی چې شاګردانو یې کلونه تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. ما چې د دې ښوونځي له مسوولینو سره خبرې وکړې دوی ویلي د سختو ورښتونو او ګرمۍ پر مهال شاګردان رخصتوي ځکه چې سرپناه نه لري. د سرپناه د نشتون سربیره ډېر کله داسې هم شوي چې زده کوونکو ته زده کړې د سر په بدله تمامې شوي دي. باران شي اسیلی شي زموږ مکتب نه دلته ګاډې اوړي په دې سړکونو باندې ماشومان یې ډېر شهیدان کړي دا مکتب چې جوړ شي بس دا زموږ ډېره غټه ستونزه. زموږ مکتب دواړو سړکونو په منځ کې دی دواړو خواو څخه زموږ ته خطرونه متوجه دي. مثال کله چې موږ د پلوه واوړو ډېر زموږ شاګردان هم دلته شهیدان شوي دي. بل دا چې کله باران وشي دلته زموږ مکتب چوټي شي ځکه چې باران دی بس نشي کېناستی دلته تعمیر نه لرو. بل ګرمي کې هم دلته دومره سوري نشته چې موږ هغې لاندې کینو او درس ووایو. تازه دلته یو خیریه بنسټ د همدې ښوونځي لپاره د ودانۍ د جوړېدو تابع نیولې وایي یا د ودانۍ به په اساسي ډول رغول کیږي. دغه مکتب کې تقریبا 7 صنفونه دي او مجموعي لګښت په 40,000 ډالر راځي چې د صفر نه شروع تر قلف کلي چوکۍ او فرش او رنګ روغن پورې هر څه په دې کې شامل دي انشاءالله. تمویلونکي زموږ خارجي ډونران ملګري دي او همدارنګه داخلي چې کوم بعضې زموږ تجاران ورونه دي هغې هم د کې مرسته شامله ده او انشاءالله 2-3 میاشتو کې به دا ښوونځي تکمیلیږي او بیا به راځو دلته به ولاړو افتتاح ته به تاسو هم راغواړو. په ورته مهال د ننګرهار د پوهنې ریاست مسوولین وايي ټولو هغه ښوونځیو ته تعمیرونه جوړېږي چې سرپناه وي نه لري.